مفتي صاحب احمد خان ورپوښتنه کړې ده، وایي بعضې خلک وایي چې د روژې په اخره لسیزه کې یوه ورځ د ټول عمر قضایي لمونځونه راګرځول کېږي، یعنې چې 2 رکعته یا 4 رکعته لمونځ وکړي او یا پلنی صورت څو واره پکښې ووایه، نو د ټول عمر قضایي لمونځونه قصدي وي او که غیر قصدي راګرځول کېږي. آیا دا شرعاً حقیقت او ثبوت لري که یا؟ دا مسله چې داسې مشهوره مسله ده چې غلطې مشهور دې ته ویل کېږي. دا هغه شیخانو جوړه کړې ده چې بې علمه شیخان دي، نوم یې د شیخ دی، لیکن علم یې قدوري هم نه ده ویلې، هدایه هم نه ده ویلې، په علم کې بالکل صفر دی. دا مسله د هغو د طرفه جوړه شوې ده، دا هېڅ ثبوت هېڅ اصل دا نه لري. داسې په حدیث کې راځي چې پر ځای د قضایي باندې هېڅ داسې عبادت نشته چې هغه دې پر ځای د ډېرو قضایینو باندې ودرېږي. داسې نشي کېدلی چې قضایي دې ساعت څخه ډېر شوي، یو عبادت ته وکړي هغه دې پر ځای د ډېرو قضاییو باندې ودرېږي. په بخاري شریف کې حدیث مبارک را نقل کړی دي، په هغه کې دا ویلي دي چې هغه څوک چې لمونځ یې هېر شو، نو دی چې هغه وخت یې دا لمونځ په یاد شو، دی دې قضا راوړي، وایي د دې لپاره کفاره نشته مګر قضا. د دغه لمونځو دپاره چې پاته شوي دي، هېر شوي دي، یا کسان قضا کړي دي، وایي د دې لپاره بېله قضا بله کفاره نشته. نو دا چې دی وایي چې ته ګډ کال لمونځونه مه کوه، بیا نو د روژې په یو ورځ باندې ته د یوې ورځې قضایي راوړه، دا به د دا ټوله کال پر ځای باندې ودرېږي. دا نه عقل اخلي نه نقل اخلي. عقل د دې تصور نشي کولی. دا به څنګه عقل چې هغه دې پر دې باندې فیصله کوي چې ټوله کال لمونځونه مه کوه، بالا د روژې په یوه ورځ باندې د یوې ورځې لمونځونه قضا راوړه، بالا به ستا د ګرد کال غاړې خلاص شي. نو دا چې دی دا ثبوت نه لري. او دا مسله په فتاوا تاتارخاني هم دغه رقم ذکر کړې ده، او په هغې کې دا ویلي پر دې باندې رد کړی دي. هغې کې دا ویلي چې ستا څخه لمونځونه قضا شول، د المانځه تعین به ته کوې چې قضا راوړې، بیا به ته تعین کوې چې پلاني ورځ په پلاني لمونځ چې ما څه قضا شوي دي، د مازدیګر لمونځ، د ماښام لمونځ، د پلاني تاریخ د پلاني ورځې د دې قضا زه راوړم. دا تعین به ته ترسره کوې. هغه څونه لمونځونه چې دي د هغو قضا به راوړې. بیا دغه قول په موضوعات کبرا کې ملا القاري رحمه الله نقل کړي دي. هغه داسې ویلي دي: من قضى صلاة من الفرائض في آخر الجمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى 70 سنة باطل قطعا. وچا چې دا ویلي دي چې د روژې په میاشت کې په آخر جمعه کې د یوې ورځې لمونځونه قضا راوړه، دا به ستا دپاره د 80 کلو د قضایي دپاره کفایه شي. نو دا چې وایي شا دا قول کړی، دا قطعا وایي باطل قول دی، دا وایي مناقض دی د اجماع سره. بیا دا ویلي دي چې هېڅ شی په عبادات کې داسې نشته چې هغه دې د قضایي لمونځو د کلو قضایي لمونځو پر ځای دا یو عبادت چې دا ودرېږي. نو به هر صورت دغه ویني د ځانه یو حادث جوړ شوی حادث دی. ملا القاري صاحب دې ته باطل ویلي دي او قطعا یې باطل کړی دي. دا او دا چې دی نه عقل اخلي نه نقل اخلي. دا هېڅ ثبوت نه لري د دې دپاره، نه په حدیث کې د دې دپاره ثبوت شته، نه د فقه په کتابو کې د دې دپاره ثبوت شته. دا څه ثبوت نه لري. تعلیم الاسلام رادیو.